دا جی محمد علي حاجي صاحب دی چې راغلی دی د مردان نه، او حاجي صاحب چې دی نو د شوبې سره تعلق هم تر حده پورې لرلی دی. حاجي صاحب خپل تعارف وکړئ او د ګل صاحب په بلنه تاسو دلته راغلي یئ د دې شو باره کې. او بل ماته رشدي صاحب وایي چې دوی په څو فلمونو کې کار هم کړی دی، فلم سره وابسته پاتې شوي یئ، نو لږ دا خبرې را سره وکړئ. دا السلام علیکم ګرانو مینوالو، زما نوم دی محمد علي خان یوسفزئی. امید دی چې تاسو کې به ډېر زما پیژنګلو وي او تاسو به ما پیژنئ. په 80 دهایي کې لالا دې خدای وبخي بدر منیر صاحب، هغې سره ما 4 بلیک اینڈ وایټ فلمونو کې کار کړی و، ایز اے جج، ایز اے وکیل، ایز اے د کور یو نوکر ورته وي هغه وغیره وغیره. او د هغې نه بعد بیا ما سپر سټار شاهد خان صاحب سره د هغې په پروډکشن کې د هغې فلمونو کې ډېر کار کړی دی. د هغې نه بعد ما ټیلی فلمونه جوړ کړي، خپل هم پروډیوس کړي او هغې کې مې کار هم کړی دی. کم از کم 30 لګ بګ ټیلی فلمونه ما بطور ایکټر جوړ کړي دي او بطور پروډیوس ایکټر ما دا زما ایکټیویټیز وو. اوس مې دا کار پرېښی دی د حج او عمرې نه بعد. نو یاران دوستان څومره چې د هغه وخت نه دي د سن 80 نه، نو د هغې نه 80 نه والې تر د نن تاریخه پورې ډېر دوستان زما په شوبیز کې جوړ شوي دي، فلم لاین کې، ریډیو لاین کې، ټي وي لاین کې. نو هغې دوستانو سره زما ګپ شپ دی، دوستي ده، ورورولي ده. هغې له زه ځم راځم، هغې ما له ځي راځي. تاسو به د فلمونو نامې واخیستې که نه؟ جی جی. کله مو دا دنیا پرېښوه؟ دا دنیا جی ما 2024 کې پرېښې ده. ولې مو پرېښوه؟ بس جی یو خو د عمر مسله جوړه شوه، مسله خو نه ده، خو بهرحال یو حده پورې سړی کار کوي که نه. اوس زما عمر چې کوم دی نو 61 ایئر شو، یو شپېته کاله. یو شپېته کاله. د نښې د ویشتو شوې. هغه دغه کې پښتو کې هغه متل دی که نه، هغې تاسو د باندې فلمونو نامې خو واخیستې چې کومو فلمونو کې مو کار کړی و که نه؟ او بدر صاحب سره چې کوم دی نو ګنډ کپ کې ما کار کړی و. دا گز دا میدان هغه ګنډ کپ کې څه رول و؟ دا ګز میدان کې څه رول و؟ یو کې جج وم، یو کې وکیل وم. په دې ګز میدان کې رشید نوم یو سړی و چې هسې شو، څوک و، د کوم ځای و؟ یاره هغې سره زما ملاقات نه و شوی. تعارف خو رانه هېر شو چې دې وخت زه په دې خپل ملګري سره ولاړ یم په پنجاب آډیټوریم کې، دا قذافي سټیډیم لاهور سره بالکل جوخت دی. دلته نن زمونږ تقریب دی د ایوارډ. نو بطور صحافي دی کې زه بللی شوی ما د صحافت هم ډېر تقریبا 30 سال ما بطور صحافت کار کړی دی. او د هغې د حوالې نه چې کوم دی نو نن زما دپاره چې کوم دی د دې اورګنایزر چې کوم دی اے آر ګل صاحب هغې د ایوارډ دپاره زه منتخب کړی یم. نو دې دپاره ما اوس لاهور ته تشریف راوړو. د پښتنو آرټسټانو خو حقیقت خبره ده ډېره زیاته هلته کېږي. د ټول نه لویه خبره خو دا ده، ګوره لکه اوس تاسو ذکر وکړو دې کې لاهور کې موږ موجود یو. په لاهور کې د شوبیز سټیج بېتحاشا دی، فلم شته، مطلب د هغې نه علاوه هالونه ډېر زیات دي، اډیټوریمز، تصویر محل، همراه محل، پلانې محل، ډنګړی محل، بلا شي د سټیج دپاره چې کوم دی نو هالونه دي. او د فنکارو ماشاءالله چې کوم دی نو خپله روزي روټي چلیږي، لګیا ده. خو زمونږ د پېښور چې کوم فنکاران دي، زه به دا ووایم چې هغه زمونږ د پېښور فنکاران یا فنکارې هغه زمونږ د دې پنجاب د آرټسټانو په مقابله کې برپور دي، برپور. کاغه د فلم دي، کاغه د ریډیو دي، کاغه د دغه دي، هغې کې برپور صلاحیت شته دی. مطلب که موږ ذکر وکړو د کامیډین اسماعیل شاهد صاحب، سید رحمان شینو صاحب وغیرہ وغیرہ، نو داسې فلم کې
शाहिद खान साहब, अरबाज खान साहब, जहांगीर खान साहब او عجب ګل خان صاحب. نو دا ټول آرټسټان چې کوم دي نو دا د چا نه کم نه دي، بلکې دا مطلب ورلډ لیول فنکاران دي. دی په بار ملکونو کې هم پرفارمنس کړی دی د ټولو فنکارانو. زموږ د پښتنو دا فنکاران چې کوم دي نو د هغې دپاره کم از کم دا یو حال نشر حال چې کوم دی دا ریګولر چې کوم دی چلیدل پکار دي، دا کولاوېدل پکار دي. نو زه خواست کوم د صوبه سرحد د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته چې اوس نوی راغلی دی سهیل اپریدي صاحب، نو هغې ته زه دا خواست کوم چې دا د نشتر حال دا سیستم دی بالکل کلیر کی او دا د کولاو کی او د کلچر منسټر ته د دې لپاره سپیشل حکم جاری کی. ډېره مننه حاجي صاحب.